نبی علیه الصلاة والسلام حضرت علي رضی الله عنه ته خپل لور بیبي فاطمه زهرا په نکاح ورکړ. کوم وخت چې په نکاح ورکړ حضرت علي رضی الله عنه فرمایي وایي زه د خپل دروازې د مسجد نبوي په دروازه کې نبي علیه الصلاة والسلام ته ودرېدم، یا رسول الله ما ته خپل امانت راوسپاره، زه بالا ګزاره نشم کوم، ما ته واده په لاس راکړه. واورې ګوره نبي دی شرم نه لري، دا په اسلام کې شرم نشته. دا چې موږ پښتونوالي بعض د سنت سره مخالفت راغلی دي، الله دې دغه پښتونوالي تباه کړي. نبي دی د الله رسول دی، د ټول امت سردار دی، په مسجد په دروازه کې خپل زوم راګرځي، ورته وایي خسره ما ته لور په لاس راکړه، زه بالا ګزاره نه شم کولی. ته یې برداشتولی شې؟ ته خو ځان ته پښتون ووایه، امتي هم ځان ته وایه، تا ته چې زوم په لاره کې ودرېږي ته یې برداشتولی شې؟ زما د غیرت مخالفت دې وکړي، ستا غیرت دې ګل ووایي چې ته غیرت کوې په دا ځای کې. نبي علیه السلام وایي د علي یو شی خو په مهر کې لرې؟ حضرت علي رضی الله عنه فرمایي یا رسول الله والله که په ګرده کور کې شی لرم څه شي ورکړي؟ حضرت علي رضی الله عنه یوه زیره درلوده، زیره دې ته ویل کېده چې دا بدن باندې واغوندي بیا دا تورې وارې نه پر کوي. ولې یوه هغه شی لرم، نبي علیه السلام هغه په نکاح کې ورکړه، په مهر کې ورکړه. هغه چې په مهر کې ورکړي نبي علیه الصلاة والسلام بس خپلې مینځ ته امر وکړي چې ورته بیبي فاطمه زهرا رضی الله عنها ښه څه پاک پښې او لاسونه ور پاک، ورا نسته، خوښۍ نسته، لاس لکه خوښۍ راکړه، دوه لکه خوښۍ راکړې کنې واده نسته. دا په اسلام کې ناروا دي. پر دې باندې زموږ مجلس اتفاقي فتوا ایستلې ده، د خوښ خاوندانو ښه خلاص لاس کې زما په پیسو باندې ما ته ډوډۍ راکړې، د دې ډوډۍ نه دې بېزاره یم، په ما یې پوره ما د بل ودر ته درې بیا ما ته ډوډۍ راکړې. رب دې ستا په زهر موږ ته وګرځي دا خوراک، دا ناجایز دي دا خوښۍ اخیستل، په یوه صورت کې روا دی. که چیرې خپله د زوم والا کورنۍ خپل یو شی ورکړي چې دا واقعي زموږ مېلمنو ته یو شی په ورکړي دا جایز دی، لیکن په دغه شرط په لګول چې خوښۍ دې نه راوړې زه نکاح نه په لاس نه در کوم، دا حرام دی، دا خوښۍ دا ناجایز دی. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه، د مسلمان مال بل مسلمان ته حرام دی، حرام دی، حلال نه دی، مګر هغه مسلمان که په رضا باندې ورکړي بیا درته حلال دی. د ښځې حق یوازې مهر و، دا خوښۍ دا زموږ په پښتنو کې دا رواجونه اوس پیدا شوي دي، د خدای لپاره دا اسلام مضبوطه ونیسئ. ادخلوا فی السلم کافه، په اسلام کې مکمل داخل سي. لمونځ کوم، روژه نیسم، زکات ورکوم، لیکن په رواجو کې بیا اسلام مخالفت کوم، دا اسلام ته جواز راکوي د خدای لپاره. دا مهمه موضوع ده. دا څو وخته خو زه مریض ومه نه سوی راکړلی، د ډېر وخت د خلکو دا تمنا ده چې پر دې موضوع باندې باید موږ بیان وکړو، او زما هم په ذهن کې و خو ذهن راوتلی و. محترمو دا ډېر مهمه موضوع ده، د دې د ځان ښه په اطمینان باندې تیار کړي، د خپلو اولادو مهرونه راټیټ کړي، راټیټ یې کړي، او خپل الکانو زنانې سره نکاح سره ور وکړي، خوښۍ موښۍ د منځه وباسئ. واده صحابي واده کړی و، نبي علیه الصلاة والسلام وایي په مخکې د اثرات باندې باندې کړی وایي، نبي علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي اولم ولو بشاة، نو صدقه او خیرات خو وکړه، څه حلال کړه. نو خو چې زموږ وادونه دي بخښه غواړم خفه کېږو ونه سره. نبي علیه الصلاة والسلام بیبي فاطمه زهرا په لاس ورکوي، څلور شیان یې ورکړل، یو دانه پوړم یې ورکړي، یو دانه بالښت یې ورکړي چې هغه د چمړې څخه جوړ و او د خرما د درختې خاشي کې ډک و، پنبه شی نه و دا. دوې دانې مشکیزې یې ورکړي چې اوبه وې، او دوې دانې چکې یې ورکړي چې اوړه یې غنم یې په میدول اوړه یې په تیارولو. دا د حضرت فاطمې رضی الله عنها ټول کور. د هغه وروسته نبي علیه الصلاة والسلام د هغه در مخه دوې لوڼې نور ود کړې وې، حضرت عثمان رضی الله عنه ته په نکاح ورکړې وې، لیکن هغه بیا د هغه باوجود نبي علیه الصلاة والسلام کور نه دی ورکړی. نن که ته پیسې اخې په هغه باندې قرضه یې پر هغه باندې اخې هغه ته بیا کور کې ورکوې، دا په اسلام کې را نه دی جایز. او بیا واورئ دغه بعض کسان دا وایي چې دا زما د لوڼو حق دا زما حق دی، دا د ځان بولي. ښه خبر واورئ په غوږ باندې، ستا لور ستا ملکیت نه دی، دا زموږ په پښتنو کې دا غلط رواج دی. ته د خپل ځان مالک نه یې، الله دا تا ته سترګه بدن ټول اعضا د بدن په امانت کې در کړی دی، ستا لور ستا ملکیت نه دی. که پلار د لور مهر وخوړي ولوره وخوړي، دا په خپل نس کې د جهنم اور، دا په جهنم اور یې په نس کې واچوي. پښتنو خو موږ په ځان ته پښتانه وایو، غیرتمند ځان ته وایو، لیکن دا مو عادت دی. د لور مهر 2 لکه په مصرف که 8 لکه جیب ته واچوه، هېڅ ناجایز دی. لور ته به ټول یې ږدې،
ورکوې به چې واخه لورې دا ستا حق دی چې شپه کوې هغه به زه درله وکړم دا به هم نه ورته وایي چې لورې تا ما ته را بخښلی دي هغه نو پلار دی که به طیب نفس هغه یې درته وایي چې ما در بخښلی وي هم تا ته حرام دی نه دی والکه اختیار یې ټول واکه کې مېړه ته وړی بېرته چې هغه کور ته وړی که ځان ته شی په کوي کې ما ته راکوي بیا به ستا پلار بیا به ستا انصاف د پلار دپاره د ښځې مهر هېڅ نه او دا هم اورئ کومه خلک چې دا مهر په لنګوټه کې ور پرېږدي دونې ما تا د پلانکي په لنګوټه کې در پرېښی دي دونې مې د پلانکي په لنګوټه کې در پرېښی ته څه اختیار لرې ته څوک یې مهر د چا دی ځان ور واده کوې که لور واده که لور واده مهر خو د لور حق دی ته د لور په حق کې څنګه تصرف کوې که ته دا وایې چې مولوي صاحب لور خو ما را ساتلې ده دا اسلامي فرضه پر تا باندې ده د دې لور په وجه باندې الله تا ته رزق درکوي نبی علیه الصلاة والسلام ته صحابي راغلی د ورور شکایت کوي چې یا رسول الله پلانکی ورور مې دغه ګرځي هېڅ کار نه کوي زه ګرځه ګټم دا طالبین کې د حدیث رانقل شوی نبی علیه الصلاة والسلام ما په خوله لاس ونیسه دا مه وایه الله به کیدای شي د دغه ورور د وجې تا ته دا رزق درکوي نو لهذا نکاح عامه کوي مهرونه ټیټ کوي دا په دنیا کې عذاب خپروي د فتنو سبب واحد سبب هم دغه دی چې نن موږ سبا هغه ځوانان دپاره چې هغه د نکاح مستحق دي نکاح ته اماده ولاړ دی لیکن د پیسو په خاطر باندې دا نسته زموږ مجلس په دې متفقه فتوا وویستل چې نن زمانه کې که چیرې ښه مهر وکړي د اسلام په پلو باندې ځي نو 1.5 لک افغانۍ مهر دې ورکړي 1.5 لک افغانۍ چې 3 لکه کندار کې بس بیا هم که چیرې دی باندې کور ورکوم شان ورکوم در 2 لکه افغانۍ به اخوا د زیاتې نه سي 15 لکه پورې بس دغه ډېر مهر دی ته 10 لکه څه کوې ځوانه جانه لور د دې غاړې به ستا د قیامت په ورځ باندې لکه څنګه چې نر هلک د کونډې ښځې څخه بد وړی نر هلک ځوانه نجلۍ غواړي د هغه د کوم ځوانه نجلۍ ښایسته تنکۍ ځوان ځان دپاره خوښوي چې هغه سره زندګي وکړي تا د پیسو په خاطر باندې تا د مال د لالچ په خاطر باندې تا د خپلې خېټې په خاطر باندې خپله لور په 6 لکه ورکړه اوس 15 ته دې ورکړه چې درېیمه ورځ ما بعد هغه مړ شو کونډې پاتې شو دا تا د لور حق ادا کړي خپلې غوښې دې په لوی لاس باندې اور ته واچولې خپل مهرونه راټیټ کړي خپلې زنانې په نکاح ورکړي نبي علیه الصلاة والسلام په دور کې صحابه کرام چې په کور کې به زنانه پیغله شول د مسجد نبوي په دروازه کې به ولاړ وه چې زما لور پیغله شوې ده غواړې زما لور پیغله شوې ده تی غواړې زما لور پیغله شوې ده تی غواړې نن یې ما ورته عیب بولو ولې په کورو باندې ګرځم پر ما بوج ده پر تا نه ده بوج ته چې څنګه د زوی دپاره فرشته پسې ګرځې کور په کور پسې ګرځې دا مې نه ده خوښه دا کمالداره نه ده هغه پلانکی نه ده دا خاندان والا نه ده هغه پلانکی نه ده په دې رقم به د خپلې ښځې دپاره د خپلې لور دپاره هم داسې کورونه انتخابوي ځوان به ګورې عالم به ګورې د دنیا کې به متقي شخصیت ګورې په دین باندې لاروي خلک نبي علیه الصلاة والسلام څه وایي تزوجو نبي علیه الصلاة والسلام وایي تنکح المرأة لأربع ښځه سره د 4 ښځو سره نکاح وکړي لمالها مالداره وي ولجمالها ښایست لري ولحاسبها ښه خاندان والی ولدینها او دینداره کورنۍ والی فاظفر بذات الدین که چیرې مال نه درلودې او د هغه رقم ځواني نه درلوده یا یې نسب نه درلودې لیکن ښه زبردست دینداره وه د الله رسول وایي فاظفر بذات الدین په دینداري باندې ځان بختور که دینداره والا وغواړه ولو که شکل نه لرې د هغه د ځان لپاره انتخاب هم امتی دا ان حضرت ما الحمدلله